دا د سوارلسو سوو کالو مخکې خبره د دواړو جهانو مبارک سردار کوي. هغه د ټول عمر ښه په هغه پوټې خبره لاړل برباد شو. سړی وایي په خپل جون کې مې درنه خر وز نه ده مونتی. نو دقه ځای کې د سړي د اړه راو پړسېږي چې د خدای ظالمې دا کور کې چې اوسېږې حرام حلال ما جمع کړله، خیرت مې په خپل خوار که مزې پکې تکې. دا جامې چې دی اغوستې دي او دا پیزار چې دی په خپو دی او دا سار او ماقام چې ډکېږي او دا خوراکونه او میوې خورې او چې څه دی خوښې هغه کې هغه ټول هر څه برباد شو. پوټې خبره دی ونه منلې شوه. نو ښځې کې ناشکري ډېره زیاته ده. ښه پکې ګیمه ښځې ښه ښځې هم پکې شته، نیکان هم پکې شته، خو ناشکري ورکې ډېره زیاته ده جناب. او د خاوند ناشکري کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه د خپل خاوند ناشکري کوي د هغه نعمت قدر نه کوي، دوزخ ته به ځي. جنت ته به نه ځي، دوزخ ته به بیا روان. خاوند خو چې ده څه ګټي چا لی راوړي؟ ښځې لی راوړي. دا زمونږ د دې زمانې نه بعضې خلک وایي ښځه او سړی وي د ټانګې دوه پله دي. ټانګې که یو پل وي هم کار نه کېږي، که دا ګس وي بیا کار نه کېږي تر څو چې دواړه پلونه ني. دواړه پلونه به نو کار به کېږي. نو بېشک دا خبره درسته ده، دا غلطه خبره نه ده. دواړه پلونه به د ټانګې، لیکن دا دواړه پلونه به یو بل سره یو شان رواني. که د یو پل نه دی هغه ټایر ووت نو بیا هم ټانګه نشي تللی، او که د بل پل نه پکې هغه باړسونه ماړسونه مات شي نو بیا هم ټانګه نشي تللی. څنګه چې سړی بار لګیا دی او د ښځې دپاره خپله زندګي د برباده کړه، د بچو دپاره خپله زندګي برباده کړه، حلال حرام نه پېژنې او کور ته راوړي. دارنګې پکار دي ښځې له چې دا په کور کې دننه د کور نظام خوچوي. خاوند دباره ستړی ستومانه راشي، قسم قسم ښځې خو شته که نه، بعضې پکې نیکه ښځه چې خاوند د بار نه راشي زر ورته فورا کټ سم څادر ورته واچي، بالښ ورته زر سر ته کېږي، اوبه والا زر راوړي، د چای ضرورت یې د ډوډۍ ضرورت یې په منډه والا راوړي، د بوځې مبوځې د پکي مکي انتظام ورته وکړي. ولې خوار سار نه ماسپښینه پورې ګوټ کړی دی، چاري راښکلې ده، مزدوري کړې ده، دکانداري کړې ده، نوکري یې کړې ده، یا بار څه بل محنت ته تللی ستړی ستومانه دی. نو ښځه ورته هغه خوشحالي ورکړي. قرآن حکیم فرمایي الله پاکه لتسکنو الیها، وی ښځې دې له پیدا کړي دي چې ته د کور نه د بار نه کور ته را ننوځې او د ښځې ته ورنږدې شې، مخامخ شې او ته سکون محسوس کړې، ته خوشحاله شې. بار هغه چې څومره ستړیوالی دی هغه ټول ختم شو، هغه چې څه ستوماني در باندې راغلې وه هغه ټوله ختمه شوه. او کله هغه په خپو دوه درې لاسه کېښودل او لاسونو باندې او په ملا هم درته دوه درې لاسه کېښودل او چاپي ماپي درته وکړله، نو سړی بیا لا خوشحاله شي، دمه شي دمه. او دا م وورئ دا خپلو زنانو ته ووایه دا مسلې ورسوئ ورته. کومه ښځه چې خاوند ورته نی ویلې چې راشه ماله زور وکړه، زور خو پېژنئ که نه، چاپي ماپي پېژنئ که نه، چې ښځې خاوند ورته نی ویلې چې ماله چاپي وکړه، چې ورته ووایي چې وکړه هغه هم ثواب لري، خو چې خاوند ورته نی ویلې چې ماله چاپي وکړه او دا ښځه د خپلې خوښې نه راله او د خاوند له په خپو په لاسونو باندې زور وکړو چاپي وله وکړه، دې ښځې له به الله د 7 تولو سرو زرو د صدقې ثواب ورکړي. ګوره مفتو کې جنت ګټل دي که نه دي؟ 7 تولې سره در دی پلار هم نشي خیرات کولی. 7 تولې سره در خو ځکه ښځه میخکې خیراتي نه ورکوي، نو 7 تولې سره در خو لا لویه خبره. ته خو یو میخکې واله د 10 روپو وایه دا ښځې خرڅو چې کرایه در پسې در شغال کوي او که نه در شغال کوي، په کالو او په سپینو او په سرو خو ښځه ځان وجني، نو دومره اجر به د دې وشي، دومره ثواب به رب العالمین ورته ورکړي لکه 7 تولې سره در چې د خیرات کوي. ګوره ښه ښځه جنت شو، دینداره ښځه، خوش اخلاقه ښځه، د خاوند تابعداره ښځه، د الله تابعداره ښځه، دا جنت شو. جنت ته وله رالې تا سکون محسوس کوي، اطمینان دې محسوس کو، چې ډوډۍ انتظام یې درته وکړه، خوشحاله وه، تم خوشحاله وې، ښځه هم خوشحاله. یو شعر داسې راوړه چې هغه مناسب نه دی، تا ته یو شان ټوکړه یاده کړې وه، تا وله د هغې نه بېکاره لره راوړه، دی نه وي چې خرابه دې راوړه. هغه ساعت خوشحاله شوه. جناب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، او د هغه بیبي ده حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها. ګوره ښځه د خاوند دپاره وزیره ده، وزیره. که خاوند خطا کېږي ښځه خطا کوي،
او که خاون په نیغه لاره ځي نو ښځه به یې په نیغه لاره بوځي. دا ورته د غوږ مچی ده که نه، بنګار ورته کوي، خم ورته ښي او بدم ورته ښي. د دواړو جهانو سردار مبارک سره دواړه صحابه دي. ابو طلحه رضی الله عنه د ده بیبي ام سلیم رضی الله تعالی عنها. ابو طلحه رضی الله عنه چې ته په سفر تلو چې واپس کور ته راغی نو ماشوم بچی بیمار و. دی چې ته زوی بیمار او دا سخت بیمار خو چې دې سنګ ماښام راځي نو دغې وخت کې دا زوی یې مړ شوی. دې کور کې نه دی، بار دی زوی یې مړ شوی. چې دې سنګ کور ښځه نیکه ښځه وه، ډېره انتهایي نیکه ښځه وه جناب. یو ځل نبی د ابو طلحه رضی الله عنه راغی او ښځې دې ښځې ام سلیم څه د خوراک څه شته؟ وی ولې؟ وی د پیغمبر علیه السلام د رنګ مبارک ته چې مې وکتل نو د لوږې اثر مې محسوس ډېر زیات وګېرېد، مخ مبارک نه معلوم وي. وی سړي څه لږ شان شی شته، یو 2.5 کیلو یا 3 کیلو خوشه لږ غوندې اوربشي دي او یو رکوټې غوندې چیلوکۍ ده کورنۍ، ډېره پوټې نه دا شته نور ته نشته. وی داسې چل وکړه چې دا ډوډۍ زر پخه کړه او دا چیلوکۍ دی لاله کړه. نبی علیہ السلام را غواړو ډېر زیات وګېرې او د مخ مبارک ته چې ما وکتل رنګ ته نو رنګ کېده، لوګي اثر. هغه چیلوکۍ دا لاله کړه او ښځې هغه اوربشې ام سلیم رضی الله عنها په میچن باندې میده کړلې او د هغې نه ډوډۍ پخې کړلې، هغې نه څه لږې ډوډۍ پخې شوې او حضرت انس رضی الله عنه دی بچی دی پر کټېرې د ام سلیم او د ابو طلحه زوی دی. هغه ډوډۍ راواغېسته او د لوپټۍ په یو طرف کې تاو کړه او ترخ کېدله کېښوده او باقي لوپټۍ راواغېسته او د دې زوی د سر نه یې تاو کړه. وی لړ شه او نبي علیه السلام ته ډوډۍ وښایه چې هغه پوه شي چې ګورې دغه 2-3 ډوډۍ دي. هغې ته خو پته وه چې نبي علیه السلام خو ډېر سخي شخصیت دی. اوس که ورته ووایي نو ټول صحابه راولي او موږ سره خو دغه 2-3 ډوډۍ دي، نورې خو شته دی نه. حضرت انس رضی الله عنه دا ګورې د دې ابو طلحه بچی و او دی پیغمبر علیه السلام ته بخلی و. د الله رسول ویلې به ستا خدمت کوي، د 10 کاله ورته بخلی و. دا خوش قسمتي او 10 کاله د انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام خدمت کوي. چې راغی هغه ډوډۍ ترخ کې په لوپټه کې تاو وه. نبي علیه السلام چې ورته وکتل وی ابو طلحه را لېږلې؟ انس وی او وی ډوډۍ در کړې دا وی وی لړ شه دا ډوډۍ واپس یوسه مونږ درلو. او ابو طلحه ته وایه چې کټوی کېدی په انغري باندې او چې کوزه نه کېده درځم شابه ده. انس هغه ډوډۍ انغښتې په منډه یې وړلې او دې وخت د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته اواز وکړ، وی ځئ چې ځو.